الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد عزتمندو دلته زمونږ دا راغونډېدل او راجمع کېدل دا یو خاص مقصد لري او هغه خاص مقصد دا دی چې مونږ کم په دې خوله باندې یو بل ته دا زبانی السلام علیکم یا نورې ښایسته خبرې کوو چې دا د دې خولې نه زړه ته ورکوزي شي او د زړه نه مونږ یو انسان ته ووایو چې السلام علیکم زما د طرفه دی په تاسو سلام زما د طرفه به تا ته څه نقصان نه وي نو هغه به ورته ووایي چې وعلیکم السلام وروره زما د طرفه به هم ته په امن کې ځکه چې د اسلام نوم هم دا دی چې سلامتیا او کوشش بدای یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه دیو ترجیح ورکوي په ځان باندې بل لره اگر کو په دې په خپله تنګ شي نو غرض به زمونږ د دای چې مونږه خپل ځان لره په بل باندې ترجیح ورکو او هغه ضرورت مخکې کو او خپل ضرورت وروستی کو نو دا د محبت سره تعلق ساتي او دا به الو کېږي چې په مونږ کې محبت راشي د یو بل خو د دې دپاره د یو لاه عمل ضرورت دی چې د هغې بیرونی طاقت د هغې نه بغیر دا نشي کېدی چې هغه بیرون هم مونږ ګڼو او اندرونی هم ګڼو چې هغه د الله رب العزت ذات بابرکات دی نو زمونږ به هر یو کار لله نه چې څه د خپل مقصدیت دپاره وي بیا هغې چې چاله پوهه ورکړې ده د هغې سره به مونږ تعلق ساتو تاسو وګورئ جی د جناب صلی الله علیه وسلم د نبوت د اعلان نه مخکې په دوو نامو باندې ټاکلی کېدو بلکې په ډېرو خو په دې دوو به ډېر اوازونه هغو ته چا خپل نوم نه دی ویلی چې یا محمد صلی الله علیه وسلم یا امینو یا صادقو دا دوه داسې یو لفظونه دي چې د انسان هغه خوی او فطرت چې څوک یې بولي په هغې باندې د دې دواړو نومونو نه چې کوم دی نو هغه صادریږي امین یا امینو اے امانتګره نو پته دا ولګېده چې حضور صلی الله علیه وسلم په دغې خلکو کې کومه زندګي تېره کړې وه نو هغه د هر شي امینو هغه د خپل ځان امینو هغه د قوم امینو هغه چې کوم دی نو د یو امانت امینو ځکه به غیر ورته هم دا خبره کوله چې امین یا صادقو هی رښتونیه نو ټولو ته دا پته وه چې یاره دغه پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چېرته په ژوند کې دروغ نه دي ویل نو ځکه به یې ورته خپل نوم نه وي امین او صادق باندې مشهور بیا هغې ته دا هم پته وه چې دې څه خبره وکړي نو هغه رښتیا چې کله
حضور صلی الله علیه وسلم په دې پاک مبارکه خوله باندې هغې ته دا دعوت ورکړو چې یاره زه یو خبره تاسو ته کوم چې د غر نه شاته دشمن دی او په تاسو باندې حمله کوي آیا زما یقین هغه ورته وایي چې آمنا وصدقنا مونږ پې بلکل ستا په صداقت او ستا په امانت په دې دواړو باندې زمونږ ایمان هم دی او مونږ یې رښتیا ګڼو خو لیکن چونکې هغه تبدیلي داسې وه چې د چا په نظام کې تبدیلي راوستل دا په اسانه طریقه سره نه راځي ځکه چې یو خو د هغې دا مقصدیت و چې دا څومره ظلمونه کیږي لکه که تاسو وګورئ د حضور صلی الله علیه وسلم مرسته چې کم دی نو غټو خلکو نه ده کړې په وخت چېرته غلامانو چېرته عاجزانو چېرته بېکسه باعث وجه چې نبی علیه السلام دا کوشش و چې یاره انسان ته د خپل حق میلاو شي ټیک د خدای غریب یعنی دی په دې وخت کې غریب پیدا دی خو لیکن د یو مالدار په دسه جاگیرداری خو نه ده لہذا هغې به د هغې یعنی د هغې وخت د ظالمانو د ظلم د خاتمې دپاره هغوی ته به خبرې کولې او په هغې به هغې ډېر بوج وړو نو ځکه د نبي علیه السلام مرګیتیا اوله د غریبو خلکو کړې او عاجزانو خلکو کړې ده او بېکسو ځکه چې هغه به په چا باندې د هغې په سر باندې به یې لاس کېښودو چې یاره دې سره دې ظلم نه کېږي دا خو د هغوی دغه بیا هغې هم دا منله خو لیکن چې کله د یو خدای خبره ورته هغې وکړه نو خپل تره ورته ووې چې تبا لکه تاله دې داسي تا مونږ دې دپاره راغونډ کړي یو نو حضور صلی الله علیه وسلم هغه چې امین او صادق ورته وی په دې یوه خبره باندې ته اکثر خلک چې کم دی نو انکاران خو نبی علیه السلام خپل جدوجهد پرې نه ښودو او د امن درس د سلامتیا درس د صداقت درس تر اوسه پورې چې کم دی نو دا مونږ چلیږو یا صداقت دی امن دی رورولي ده نو دا ټول د حضور علیه السلام د تعلیماتو هغه کمال دی مقصد له راځم چې د دې کورنۍ نه بغیر زمونږه چاره نشته لہذا مونږه چې دا غونډه کوو نو مونږ وایو چې یاره مونږ خپل مشران چې سید ورته وایي ګوره دوه خبرې دي سید چې دی آل رسول نو ګورې یاد ساته غټ درینده د زمري نه والا تر د سپي پورې په خدای قسم کوي ماتولی شي هغه هم پېژني چې دا سید دی دا آل رسول دی دا څنګه رودادا مبارکه یو ورځ په جنګه کې روان و او د عنایت الله یو د هغه په د کور په خوا به څوک نه شو ورتلی دوه سپي ساتلي و او هغه سپي داسې و چې په 1 کیلومیټر کې به د هغه کور خواله څوک نه شو راتلی نو دی خو بس داسې فقیر ملنګ انسان دی چې بس په هغې طرف ور روان دی شاته پسې دغه سپی ور روان دی او چې دې ځای نه یې وله خوله وروړه او ده پسې وکتل نو ایله یې ولیدو چې یار دا خو په ما پسې سپی را روان دی نو صرف یې ورته دا وویل ورودادا ویې ولې ته ما نه پېژنې تاسو یقین په خدای وکړئ هغه سپي سر ښکته کو او روان شو نو چونکې الله تبارک وتعالی دی له یو پوهه ورکړې ده یو شاري د دې نه به ځان ګورې پوهه نه ګڼئ سید له چې خدای کم عقل ورکړی دی کم پوهه ورکړې ده د هغه عقل او پوهې ته د بل چا پوهه نشي رسېدی اگر چې ستا په خاطر کې به د هغه نه یو کار داسې کېږي چې ته به یې رمنې چې یاره دا خو داسې نه داسې خو لیکن که ته بیا د هغې حقیقت ته وګورې نو هغه به ټیکي د سید دا کمال شته بل سید کې یو دا خبره ده که دې عرض یي تاسو یقین وکړئ زموږ یو پروفیسر فضل هادي صاحب نوم یو فضل هادي صاحب هغې فضل هادي صاحب اوس هم ژوندی دی درګۍ کې دی د اردو پروفیسر و
هغه حج له تللی و مونږ ورله لاړو زما سره یو یونس و ښځو منډی مونږ دوه کسانو د دې خبرې هغه هم شاهد دی مونږ ناسو نو حاجي صاحب مونږ ته یو خبره وکړله چې یاره انور سلیمه دې ویرله خو حج کې زما سره عجیبه کمال شو ما ورته یم څنګه چل نو هغه راته وی چې کله مونږ یو ځای کې داسې کېناستو نو یو صاحب زما خواله راغی او ډېر لکه تقوا پکې وه او اکثر به په دې تبلیغي جومات کې ګرځېدلو بلکې د دیو دغه به هم کوله ترجمانی به یې کوله ډېرې ژبې وله ورتلې او د پیر بابا صاحب نو سیو سیدو نو د دونه طواف زیارت پاتې شو نو ما ورته چې تا طواف زیارت ونه کو د کعبې وی ما ته ویل چې نه نو ما ورته چې ستا حج خو نه کېږي دقه نه وی نه خبر دونه وخت یې تېر کړی خو خبر نه نو هغه کې دومره یره وه د رب ذوالجلال چې وایي داسې وره پیدا او طواف وي او چې کله طواف وکړو او مونږ د مکې مکرمې نه را روان شو مدینې منورې ته لاړو تاسو یقین وکوئ چې په مسجد نبوي په ګیټ مونږ ورننوتو نو یو کس ولاړ دی او هغه ورته وایي چې نیکله دې راغلې په پښتو کې داسې یو کس ولاړ دی وایي دا زما چشمدید واقعیات دي وایي هغه کس ورته چې نیکله دې راغلې چې هغه حق د پخپله ریانو دي ځکه بعضې کسان اکثر ناپوهتیا سره دی نه انکاري وایي حیران شو چې حیران شو وایي چې کله دې ننوتو او په جړا باندې وایي سر شو جړل به په مخه حتی چې ما ته ویلي چې پروفیسر شي مونږ چې نیکو علیه الصلاة والسلام زمونږ دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خدای مې د قسم وایي چې زه دا د مخامخ یم او نن راته وایي چې اقامت وکړه نن راته وایي چې دا کار وکړه نن راته وایي چې دا کار وکړه تر دې چې زه که تا ته حل ویم او دا کپری دا دماغ چې کوم دی زما د ډېر دغه نه چوي چې داسې څه کیفیت په ما باندې راغلی دي او زه څه بل څه وینم زه بل څه وینم نو په دې انسان کې یو دا سترګې دي او یو د زړه سترګې دي خدای دې زموږ د زړه سترګې بې راکړي او د صحت خو بیا جو په مخه خبره ده معمولي خبره او هغه خبره چې کوم دی نو رسي نو مقصد د زندګۍ زموږ دا دی چې موږ خپل مشران پرېښودي دي چې زموږ مشران د دین څوک دي بلکې یره هغه خبره خلکو یر کړې ده خو لیکن څومره چې په حدیثو کې څومره په قرآن کې باس راځي نو یقینا چې موږ ته دا اواز کیږي چې خامخا د دې مرګیتیا کوئ د دې ایسته مه ګورئ ځکه چې سید چې دی دا یو نور دی داسې یو وخت به راځي چې انما یرید الله لیذهب عنکم الرجز اهل البیت ویطهرکم تطهیرا خبره دا ده بله نه ده الله دا اراده لري چې تاسو نه به میل کوچیل لرکوي او تاسو به پاک صاحب د الله سره ملاویږئ دی به پاک ملاویږي دا صرف دا خاصیت زمونږ مشرانو ته سیدانو ته ورکړی شوی دی او بیا ما د رودادا جي د پلار سره وخت تیر کړی دی زه ماشوم وم په هغه ماشوم نه وم هلک وم او ما چې څه لیدلي نو هغه څه ډېرې خبرې دي خو نه زه په تفصیل کې دغه ځای ته نه ځم مقصد زما څه شی دی چې حضور علیه صلات وسلام سره که د یو انسان کامله مینه وي نو د ده د ابا او اجدادو سره به هم کامله مینه ساتي یعنې د پلارانو د نیکونو داسې پسیزه په مخه او که د حضور علیه صلات وسلام سره کامله مینه د چا وي نو د ده به د سیدانو سره هم مینه وي اورئ که ورنه که دی وایي چې زما د ده د اولاد سره مینه نشته او زما د رسول سره مینه ده نو دې ځان له دوکه ورکوي او د دو په دې مینه کې فرق دی دغه در کوم مثال در کوم وی عشق د مجنونو د لیلا د درسګان خو کولی عشق د مجنونو د لیلا د درسګان ښکلی هاغه تور زلفې شنو خالونه صادقان ښکلی نو یاره مجنون څه کوي هغه راځي او د لیلا د درس پې ښکلی او زه دومره قدرې نشم کولی چې د خپلې لیلا چې کوم دی بچي سره مینه او محبت وکړم دا خو بیا ډېر فرق راغی که او
بیا یاد ساتئ چې د نبی علیه السلام عاشقان اکثر دا آواز کوي چې د نبی علیه السلام ستا د قدم خاورې مې په سترګو ښکلولې او لارې لارې اوښکې مې په مخ باندې بهېدلې. اوس د دې خاورې د نبی علیه السلام د قدم سره تعلق راغی. چې کله تعلق راغی نو په ټول بدن کې دا سترګه نازکه ده. دا دومره یعنی مطلب خسنې نه مني، یختو نه مني، دومره قدرې دغه نه مني، دا ډېره نازکه ده. نو خاورې څه وایي سالک وایي چې یاره ستا د قدم خاورې مې په سترګو ښکلولې. ولې چې دغه خاورې زما سترګو ته تکلیف نشي ورکولی. او دا چې کوم دی نو روایت یې شته. یوه زنانه وه او په حضور علیه السلام باندې اشکه وه، د هغه اشکه وه. نو چې کله به نبي علیه السلام په هغې لاره تېرېدو نو دا به ورته په دروازه کې ولاړه وه. دا د یو یهودي لور وه او په هغه یهودي په سترګو باندې ړونو. نو یو ورځ چې د نبي علیه السلام قدم مبارک کم ځای کېښو، دې صحیح کو، او چې کله هغه قدم اوچت کو هغې مبارک لاړل، د هغې قدم هغه خاوره یې راواغېستله او هغه یې په اوبو کې واچوله او خپل پلار له یې په سترګو کې راښ کړه. د بابا نن مې دله داسې دوایي راوړې چې ستا سترګې به الله جوړوي. اورې خیال دې دی. نو چې هغه سلایان یې خپل پلار له په سترګو کې واچول او هغه خاورې مبارکې وله واچولې، نو هغې کې نظر راغی. اورې نو ما وله بوزه چې زه د هغه شکریه ادا کړم. ویې پرېږدوه. دا کیسه اوږده ده، خو مقصد زما د دې خبرې دا دی چې ستا د قدم خاورې مې په سترګو ښکلولې. که ستا د قدم خاورې ما په سترګو باندې ښکل کړې که نه، نو دا به زما دپاره د سترګو دپاره د سعادت یو موقع او دا به زما په سترګو کې نور هم بینایي چې کوم دی نو سیوا کي. نو که یو یهودي له د نبي علیه السلام د قدم خاورې بینایي پیدا کوي، نو د نبي علیه السلام د قدم لاندې چې کومه خاوره راله، دی خو نه مونځ کړی دی او نه یې اودس کړی دی او نه یې هغه کړي او نه یې دغه کړي، خو صرف د نبي علیه السلام سره نسبت راغلی دی. او چې د نبي علیه السلام سره نسبت راغی، خدای پکې دا کمال واچو. نو تو وایي چې د سید به څه خبرې، د اولاد به څه خبرې، مونږ ډېر په سخت مغالطه کې وګورئ. او تاسو یقین وکئ که د دې اولاد سره او دوی ته مونږ خپل مقام ورکو واپس دیو، نو الله تبارک وتعالی به دین له فروغ ورکي. الله تبارک وتعالی به په مونږ باندې چې کوم دی نو مهربانه شي. عزیزانو، مونږ کوشش دا کوو چیرې د نبی علیه السلام د آل سره زمونږ تعلق پیدا شي، محبت پیدا شي، ځکه چې دغه محبت پتا نبی علیه السلام ته رسوي. دغه محبت به تاج د نوح علیه السلام کشته چې کله طوفان نوح کې به ګرځېده، نو چې کرب و بلا یعنی کربلا له براله دغه ځای کې به سټی کوله یو شبه. نو نوح علیه السلام د الله نه تپوس کوي چې یا الله په دې کې څه حکمت دی. هغه ورته وایي چې دلته کې زما د حضور اهل بیت به چې کوم دی نو شهیدان کیږي، او مثل الاهل بیت کمثل سفینة نوح. د ما د اهل بیت مثال د نوح علیه السلام د کشته دی. من رکبه، څوک چې د دې کشته سره تعلق وساتو، سوارو شو ته، فقد نجا، دی به نجات بیا مومي. او څوک چې دی پاتې شو نو هغه به خدای غرق کی. لہذا زمونږ دپاره د نبی علیه السلام یعنی روان دوان تصویر چې کوم دی نو د هغې اهل بیت دي. او تاسو یقین وکئ چې د نبی علیه السلام د اهل بیتو سره مینه کول، دومره وختونو کې دا خبرې راغلی دي چې په هر وخت کې نبی علیه السلام چې کوم دی بیا دا چا چې د هغه د بچو سره مینه کړې، نبی علیه السلام د هغې سره مینه کړې ده. او دغه رنګې یوه سیده ده او د هغې دوه لوڼه دي، او د دشمنانو د وجې نه چې کوم دی نو د سمرقند نه بخارا ته رالل
او په بخارا کې چې کم دی نو دقسې جمګټه ناسته ده یو دغه دی مسلمان دی نو هغه ورته دغه ورکړو چې موږ سیدان یو کور هم نشته او مطلب هغه ورته ستا سره څه ثبوت دی نو هغه وایي ثبوت خو ما سره نشته خو دا ده چې موږ سیدان یو هغه ورته یې ښه مخې دې واړو یو مجوسي دی مجوسي هغه له وران چا ورته وایي چې که ده له ورالی نو سخي خو دی که نه خدای دې په کې سخاوت پیدا کړي اورېدم دا سخاوت هم چې کم دی ځکه دا د نبي علیه الصلاة والسلام شان سخاوت او ګورې د سید نه به زیات سخاوت په بل چا کې ګورې دا ګورې وګوره دنیا ولټوئ په سید کې چې کم سخاوت یې دا ولې دا په میراث کې د باندې شوی نبي علیه الصلاة والسلام چې کله کله به داسې وشو چې د هغه په نغري کې به په ورځو اور بل نه شو او څه چې به یې راوړي یو وخت کې چې کوم دی نبي علیه الصلاة والسلام له 70,000 درهم راغله ته واله نو په دې کې یو راغې او نبي علیه الصلاة والسلام سره ځای خالی دی نبي علیه الصلاة والسلام ته وایي چې یا رسول الله ما له خو دې څه رانه کړل نو د بل صحابي نه قرض راواغستو چې ته ما له قرض راکړه عبدالله وایي یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه دیو په ځان باندې بل له ترجیح ورکوي اگر که په خپله پې تګسیایي نو عزیزانو هغه مجوسي ولګېدو او خپلې زنانه ورسره ملګري کړې او هغه چې کوم دی د خپلو زنانو سره خپل کور ته راوست چې راوست نو شپه راله او په شپه کې ګورې یاد ساتئ یو خبره یاد ساتئ زما دا ګورې یاد ساتئ خدای دې زموږ د نبي علیه السلام دیدار نصیب کړي اورېږم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي من رآنی فی المنام فقد رآنی چا چې زه خوب کې ولیدم نو بلکل یې ولیدم ان الشیطان لا یتمثل فی صورتي ځکه شیطان زما په صورت کې نشي راتلی او اکثر چې کم دی چا لیدلی دی نو د هغه د بسترې نه بیا خوشبو مو خیږي ځکه په قدر آني زه یې ولیدم او بیا دا ځای وایي چې یاره که چا زه ولیدم نو فسیرانی فی الیقظه زر دی چې دی به ما په یخه وویني اگر که زه پرده شوی یم اورېږه فسیرانی فی الیقظه جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه بشماره کرته په یخ باندې چې کوم دی نبی علیه الصلاة والسلام سره ملاقات شوی د اولیاء کرامو د هغې سره ملاقات او باقاعده محفلې کیږي او بیا فرمایي چا چې زه ولیدم په قدر الحق د څوک ولیدو حق یې ولیدو حق څوک دی یار حق خو څوک دی که نه یار ستا په جمال کې په والله ښکاري جمال د مولا زه د جمال د مولا څه وکړم تعبیر یا نبي د عجزۍ کچکول په لاس ولاړ درګیر یا نبي ته شهنشاه دو عالم زه ستا فقیر یا نبي الله ځان عینکو مصطفی ورپکې ګوري خو مصطفی عینکو خپل ځان ورپکې ګوري عزیزانو نو نبی علیه الصلاة والسلام په باره کې الله فرمایي چې ما تاسو ته د خپل ذات یو نمونه درلیږلې ده که تاسو زما سخاوت لیدل غواړئ د حضور سخاوت وینئ که تاسو زما علم لیدل غواړئ د حضور علم وګورئ که تاسو یو وخت کې یو وفد ولا د نجران راغی او هغوی ورته په لاسو کې څه نیولي دي وایي یا رسول الله زموږ په دې لاسو کې څه دي هغه ورته دا خو د کاهنانو کار دی وایي کیف نعلم انک رسول الله مونږ ته بیا څه پته لګي چې د خدای رسول یې وایي هذا یشهد انی رسول الله ستا په دې لاس کې چې څه دي که نه دا به ګواهي ورکړي چې د خدای رسول یم وایي کاڼو اواز وکړو چې نشهد ان لا اله الا الله ونشهد انک رسول الله نو د غیبو نه غیب راایستي ځکه بس کاڼي کې سترګې نشته دی هغه غیب چې د غیبو نه غیب راوباسي هغه هستي نو عزیزانو زمونږه تعلق د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره به الو جوړیږي او زمونږ به ورسره مینه الو جوړیږي چې مونږ د هغې د اولاد سره به چو و چورا مینه وکړو نو چې کله دغه زنانه یعنې شپې ځای ورله ورکو نو خوب ویني دا یو کس چا چې ورله ځای نه دی ورکړی دی وایي چې ورځ د محشر ده او خلک ځي وی په دې کې چې کوم دی نبي علیه الصلاة والسلام ته ما وایي چې یا رسول الله یو هغه رانه مخ واړه
ما ورته چې یا رسول الله ولې زه ستا امتي نه یم وایي ستا سره څه ثبوت دی چې ته زما امتي یې هغه ورته وایي هغه ورته څه خبره نوره ونه کړه او دلته کې چې کوم دی نبي علیه الصلاة والسلام خوب کې دغې مجوسي له راغې او هغه ته د ایمان او د ټول کور ته د ایمان بشارت ورکو اورې که نه سحر وختي چې کوم دی نو هغه سړی را منډې وهي او وایي ته وایي یاره ستا کار یو 2 میلمانو دي او ماله 3 میلمانو دي راکړه هغه ورته وایي نه وایي ولې درکړه وایي یاره داسې خبره وه هغه ورته تا چې څه لیدلي هغه ما هم لیدلي دي اورې که نه داسې خبره نشته دی او که ته وایې چې زه دله 1 लाख دیناره درکوم نو 1 लाख نه چې 1 کروڑ دینار راکې نو هم یې واپس زه نه درکوم اورې ځکه چې د هغې په خاطر مونږ ته الله ایمان ناکو نو زه به درته دا خبره کوم چې یاره زما خو په دې باندې دومره یقین دی او عقیده ده ځانه خبرې نه کوم او کړي مو هم دي او تاسو یقین وکړئ چې ما یو پیره داسې ویلي چې معمولي صحابي نو ما ته وویلي شو چې صحابي ته به هم معمولي نه وي نو مې څنګه به ویمه وایي ته به داسې وایي چې یو صحابي دی چې هغه د ماسپخین په وخت کې ایمان راوړو او د مازدیګر په وخت کې وفات شو نو چونکې نسبت د نبي علیه السلام سره راغی نو ده ته چې کوم دی غیر صحابي څوک نشي رسېدی اورې که نه دغې لږ وخت هم نشي رسېدی عزیزانو یاد ساتئ زمونږ تعلق به د سیدانو سره او زما خپل عقیده او یقین دا دی چې زه د سید تعریف چې کومه نو په یو لاس کې د بجلی ګرم تار نیسم او په بل لاس کې د بجلی یخ تار نیسم دا زما عقیده ده چې دا ما ته څه نشي ویلی اوس څوک مه دی که نه دغه کولی شي زه تیار یم دی خبرې ته زه په اور کې وردېږم او دا خبرې کومه ځکه چې ما چې څه لیدلي دي نو هغه شته په دې کور کې دا یو تعلق شته دا یو خبره شته کو چېرې دا یو خبره نه وي نو چېرې به ما تاسو ته نه وه کړې او زما په دې کې نور هیڅ مقصد نشته خو صرف او صرف که چېرې د دې کور سره زموږ تعلق جوړ شو نو په موږ کې به مینه او محبت راشي موږ به د یو بل قدر کوو موږ کې به دا دوکې ورکې شي موږ کې به تربګنۍ دشمنۍ ورکې شي خو لیکن هغه کسان تاسو یقین په خدای وکړئ چې په اشنغر کې د دې روردادا نیکه د یو خان 2 زامن پانسي کېدل او یو بزرگ للاړ دا بزرگان هم پوهیږي نو هغه ورته وایي چې دا زه نشم کولی او دغه ګني چې خرڅوي په دې روډ کې وایي دله ورشه د دې لیکې ورته یاد کړو نو چې کله هغه را روان شوی دی هغه ورته وایي چې یاره ما ته دعا وکړه زما 2 بچي پانسي کېږي هغه ورته وایي زه ګني خرڅومه که دا ګنې چوپې چې دله درکړم نور خو ما سره څه نشته هغه ورته نه که نه نو په آخر کې په جلال کې راغی چې په جلال کې راغی وایي دا به د چا هغه پلار پانسي کي لاړ شه او سبا ګورې اوس دا لویه خبره ده چې بای د عدالت سره او دا به چې کوم دی د غډه کې او مچل کې بډه کې او سبه کې تاسو یقین په خدای وکړئ وایي سبا ډول بوز او په ډول باندې راوله اورې که په سټام باندې 300 جریب لیکلي ځمکه هغه د اشنغر خان سید فقیر باچا ته حواله کړه او ته دا څه دي وایي چې دا ستاسو دپاره داسې ورته وشله وایي مونږ په قیران یو مونږ په ځمکو باندې څه کوو اورې که نه مونږ بل له ورکوو مونږ په ځمکو باندې څه کوو نو عزیزانو هغه یې چې کوم دی نو قبول نه کړو او یاره قسم په خدای د کلي جو دا مشر ناست دی دې ته پته ده دې لیدلي دي چې هغې څه خبرې الله وله څه خبرې چې کوم دی نو د غیبو او د دغه نه یې ورکړې نو ورونو نن زمونږ نه دومره ګناهونو کې لت پت یو چې زمونږ په دې زړه باندې دا مهرونه لګولی شوي دي هغې ته حق دننه کېدی نه شي او دا یو الله په کرم باندې به کېږي چې مونږ د دې مرض نه خلاص شو او کله که مونږ د دې مرض نه خلاص شو زمونږ د حق سترګې کولاو شوې تاسو به ډېر څه وینئ چې څه شته دا د ځانه خبرې نه دي بالکل څه شته اگر گویم تو بی مشکل اگر نه گویم تو بی مشکل کوې منو هم نه کېږي او کوې منو بیا نو عزیزانو صرف دومره خبره درته زه کومه چې وپېژنئ دین دی دا د حضور دین دی دا د جانان دین دی محبت دی دا د جانان دی
او اخره کې هم تاسو یاد ساتئ چې د سید د جنډې لاندې به دا ټول خلک راغونډي داسې ده که نه سیدنا امام مهدي علیه السلام نبی علیه الصلاة والسلام وایي زما په اولاد به بیا خلک او بیا ګورې نبی علیه السلام فرمایي چې هر نسل منقطع کیدی شي په ورځ د قیامت خو زما نسل نشي منقطع کیدی ډېرې داسې خبرې دي چې د هغوی د ذات سره تعلق ساتي او دا سید فقیر باچا د دې رو دادا دا لیکه چې دی نو دی به په اور کې داسې ګرځي وکړي د دې ګاڼو هغه دغه پکې نه ده کوي په هغې کې به ننوتو راوتو به د هغې یو خبره باچا صاحب ما ته یو پیره خبره کوله وی یو ورځ وی سما ورته کېدله سما د دې والد صاحب راته خبره کوله وی سما ورته کېدله او پخوا به د دې کټونو داسې د لاټو شانتي دا دغه و نو هغې سما کې دی په وجد کې لاړ وی داسې دا سر یې تاو کو چې داسې کو وی په دې کپری کې سیده هغه دغه ننوتو هغې ملنګانو په زور ولا سر راویستو د باندې له هغسې د وجد کیفیت دی خو چې کله تی وجد لاړ نو هغې ورته ژړل وی ولې ژاړی وی یاره چې دغسې تاسو خو هغه ته یې څه نشته وی بسم الله الرحمن الرحیم په دې دی باندې لاس راښکو ما ته سید سعید بادشاه ویلي چې ستا زموږ سره محبت یي زما د مشرانو سره به ستا ملاقاتونه کېږي تاسو یقین وکړئ زما د ډېرو مشرانو سره ملاقاتونه شوي دي واقعي چې یو سچ خلک دی واقعي چې په ځای د سره وردېدو نو ولاړ به یې د سره ګورې په مخه تختې بدله ځکه دا د سید او نوم وله خدای ورکړی سید مین سردار دی دا د دې ټول امت سرداران دي خو لیکن چا ونه پیژندل وروڼو خدای دې ورسره مینه محبت پیدا کړي ډېر څه به وینئ ډېر څه به د الله کرمونه په تاسو باندې وشي ډېرې لارې به کولاو شي خو د دې دپاره ګورې د ثواب او د دې دپاره ګورې مونږ یو کار نه کوو او نه د سیدانو سره دې دپاره کار به مینه کوو چې یاره زما به دا پلانې کار شي ګورې یاد ساته که چېرې دا خبره راشي نو بیا به زمونږ لالچ راشي په زړه کې او زمونږ خبره به دای چې تیر چې د دنیا عقبا شي دا مقام د مینې دی غم چې د لیلا لیلا شي دا مقام د مینې دی اورئ که نه زمونږ نه دوزخ کې ډر ہے نه جنت کې خواهش ګورې مونږ نه په جنتونو یو نه په دوزخونو یو ورځ یو داسې فقیر دی هغه چې کوم دی نو روان دی یاره که دا غرونه نه وی نو چلن به آزادو نو د وخت هغې پیغمبر ته الله وحي وکړی ده ته ووایه چې زما په خلقت کې ګوتې مه وه کنې د نیکانو د لیست نه به دې بدانو ته واړو هغې وایي تا دا خبره کړې دی خدای وایي چې زما په خلقت کې ګوتې مه وه کنې د نیکانو د لیست نه به دې بدانو ته هغه ټک ټک په خندا شو ایسته په سجده پرېوت هغه وایي ما د باندې هغه وکړو ته یې نه یارېږې وایي ما ته خو لا اوس پته ولګېده چې زه پکې لا هم په نیکانو کې یم اورې که ما ته خو لا وایي اوس پته ولګي زه لا پکې نیک یم وایي اوس داسې چې دې رب ته دې ووایه او دې رب ته مې ووایه چې دغه ملنګ او فقیر وایي چې د ده دا بدن دومره لوی کړه چې په جهنم کې صرف دی راشي او هېڅوک ورته لاړ نه شي اورئ دا د هغې د محبت یو شانو کله چې ستا په زړه کې د رب محبت جوش ووهو نو تاسو یقین وکړئ ته به هر بوج د بل په خپل سر باندې هلې او کله چې د رب محبت جوش نه دی والی نو ته به کوشش کوې چې دا بل دې غرق پرک شي خو چې زه ښیم اورئ که نو عزیزانو د دې جنډې لاندې به مونږ یو کېږو د دې جنډې لاندې به زمونږ حشر وي د دې جنډې لاندې به مونږ د الله او د الله د حبیب سره میلاویږو د دې جنډې لاندې به مونږ کامیاب یو نو خدای دې زمونږ په دواړو جهانو د نبی علیه الصلاة والسلام او د هغه د اولاد سره مینه محبت نصیب کړي او داسې نه د هر سید سره دا نه چې په تا باندې ستا سره دغه تعلق یې د دغه سید سره نه نومي سید سره مینه کوئ خو چې دی وایي یو وخت کې یو صاحب و نو هغه له کس راغی وایي چې زه سید یم ما له شپې ځای راکوئ ټیک ده نو هغه چې کله وله د شپې ځای ورکړی نبي علیه السلام ورته دا زما بچی نه دی بیا یې ولم ځای ورکړی په درېیمه شپه چې دغه پوره شوې نو ورته یې وایي یاره تاله ما دوکه درکړې زه سید نه یم هغه ته ما ته پته ده ما د نبي علیه السلام په اوله شپه باندې ویلي خو ستا په وجه باندې ما د نبي علیه السلام سره 3 پیرې ملاقات وشو اورې که خبره دا ده نو مقصد دا دی چې دغه یو لار ده
دقه په دې باندې دا د کامیابۍ لار ده او دا د زړه د کولاوېدو لار ده چې مونږ به د نبي علیه السلام مینه به زمونږ د نبي علیه السلام سره الو سچایي چې زمونږ د هغه د اولاد سره مینه پیدا شي ځکه چې هغوی په خپله فرمایلی چې زما د اولاد سره مینه کوئ زما د اولاد سره مینه کوئ او د فقیرانو په یو روایت کې دي ځکه چې ما په کتاب کې نه دي لیدلي خو چونکې دا فقیران هم د ځانه خبرې نه کوي وی نبي علیه السلام د صحابو سره چې کوم دی یو ورځ یې داسې روختو یو جوړ دی او په هغې جوړ کې چې کوم دی اوبه دي ورته صحابو په دې اوبو باندې لامبلی شي سړی وی نه جي دا خو دغه دي وی په دا د څکلو قابلې دي وی نه دي جي ویل دا چې کوم دی نو یو کار کولی شي دا اور مړ کولی شي وی او جي دا خو کولی نو که زما اولاد دې حد ته ورسي نو د بل د سر ور به مړه کوي او خدای ورکړی دا شان دی له خدای دې ورسره زموږ مینه محبت پیدا کړي دا پروګرام مونږ هم په دې کوو چې دا به صداقت راشي دا به ښکلا راشي او په مونږ باندې به د الله تبارک وتعالی ډېر کرم او فضل وشي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین اللهم صل علی محمد وعلى مونږ ته محبت دا مدینې د پیغمبر راکړې ای زما خالقا مونږ ته محبت دا مدینې د پیغمبر راکړې ای زما خالقا کلکا عقیده زړونه محکم لکه حیدر راکړې ای زما خالقا کلکا عقیده زړونه محکم لکه حیدر راکړې ای زما خالقا ستا رضا د پاره کو قضا وي دا رضا زمون ستا رضا د پاره کو قضا وي دا رضا زمون بس د مینې ژوند غواړو د دغه یو سوال زمون بس د مینې ژوند غواړو د دغه یو سوال زمون بس د مینې ژوند غواړو د دغه یو سوال زمون مونږ ته د خالد په شانتې زړونه دلاور راکړې ای زما خالقا کلکا عقیده زړونه محکم لکه حیدر راکړې ای زما خالقا جذبه درور ولی زمون پزلونو کې پیدا کړې جذبه درور ولی زمون پزلونو کې پیدا کړې مونږ ته د صدیق دا صداقت تحفه کړې مونږ ته د صدیق دا صداقت تحفه کړې مونږ ته د عمر دا عدالت دل اثر راکړې زما خالقا مونږ ته د عمر دا عدالت دل اثر راکړې زما خالقا کلکا عقیده زړونه محکم لکه حیدر راکړې ای زما خالقا مونږه مو شراب کړې پخه خوی د حضرت عثمانو مونږه مو شراب کړې پخه خوی د حضرت عثمانو مونږ په دین اسلام کړې د هغوی په شان قربانو مونږ په دین اسلام کړې د هغوی په شان قربانو د هجر شپه کې منتظر د سحر راکړې ای زما خالقا د هجر شپه کې منتظر د سحر راکړې ای زما خالقا کلکا عقیده زړونه محکم لکه حیدر راکړې ای زما خالقا فرید پنجتن پاک زمون نصیب کړې ستا دیدار
فروی د پنجتن پاک زمون نصیب کړي ستا دیدار حیات وفات مو دواړه کړې بستا د رضاکار حیات وفات مو دواړه کړې بستا د رضاکار امن په جوله کې د سلطان عبدالقادر راکړې ای زما خالقا امن په جوله کې د سلطان عبدالقادر راکړې زما خالقا کلکا عقیده زړونه محکم لکه حیدر راکړې ای زما خالقا دواړه خواب او خیال مستا د مینې تصور کړې دواړه خواب او خیال مستا د مینې تصور کړې دا سوال د عبدالحکیم په خپل درګاه منظور کړې دا سوال د عبدالحکیم په خپل درګاه منظور کې مونږ پوز د مهدي کړې د مهدي غونته افسر راکړې ای زما خالقا مونږ فوز دا مهدي کړې دا مهدي غونته افسر راکړې ای زما خالقا مونږ ته محبت دا مدینه د پیغمبر راکړې ای زما خالقا کلکا عقیده زړونه محکم لکه حیدر راکړې ای زما خالقا کلکا عقیده زړونه محکم لکه حیدر راکړې ای زما خالقا